دا خیال کې د پښتنو دی کاغذ دی کنه هو خیر له زور غواړي. بسم الله الرحمن الرحیم. درس ته پی راځو. کوم ځای ته رسېدلی یو؟ سیلز ته؟ دا مې نه ووایي؟ خلاصو؟ دا سیلز به مې ویلی یم. وویل شو؟ نن ایډیټینګ دی؟ ښه په ایډیټینګ کې چې موږ لرو دا شیان دا فورمولې دي. دا څه کوایاست چې وایاست یا دا مهم مهمې دي که مې ویلي دي؟ all format content hyperlink file و flash file و justify څه بلای دي دا یو لا دی شی سړی ووایي. انجینر صاحب ډېر به دې کار کړی دا په مخ درغلي تر اوسه څه کوي؟ زه کې مې کار نه دی کړی څه وه؟ ختم ټوله په اوس کې مو کار دی څه چې دا هم مالي بخښه کوي دی فیس دی او ورپسې ده شاید دلته موږ چیش لرو اول سامو دا بلاوي دي جان دی یو خدا د پلار نوم به زه ځم وغورځوم دا خدای زوره ته غواړي ولاړ ګریډ مې مثلا شپږم پنځم دی پیسیم 560 دی او دا اندونه دی ټوټل څوک راته راباسي قدرت څنګه راوباسم اوس ماسې د دغه انتخاب ځا مساوي ښه مساویه سام قوس شروع ښه دا دغه انتخاب کې دغه کلمونه دا دواړه ښه شروع څنګه وکړم چې دا ځای اپلای کړم بس پر راسته کونج باندې کوم راسته پر دې راسته دا راکاش تاریخ څنګه ورواچوم هغه شیفت سیم کلم کنټرول سیم کلم ښه وخت څنګه ورواچوم کنټرول شیفت سیم کلم صحیح شو سر په خلاصو بیا علی دی په څومره درجه کې دی په څلورمه درجه کې دی او فیس یې مثلا دونه دی دا خو نو معلوم دی دا تاریخ به زه راکش کړم یو اپلادر سبا او بل سبا پره سره د بجو دا ولې دی څه قدرت دی لږه دغه ورغټه کړو راځو خان دی بیا هم دا درېیمه درجه دی او د ده دونه پیسې دي دا هم دونه دی ورپسې مثلا ولید دی او د ده دوهمه درجه ده دونه دی ولید دی او دا هم شپږمه درجه دی پنځمه دی سلیم دی دوهمه درجه دی راځو اول موږ څه شی لرو دا شی لرو زه به خپله دغه را کټ کړم کنټرول ایکس دلته راځه کنټرول وي اوس نو په دې ځای کې موږ اول اوټو سام لرو یعنې په اتومات ډول څه شي جمع کول دلته ولاړ یم دلته صحیح شو راځم پر دې کلیک کوم چې کلیک مو کوي انټر کوم د خپله دا د مجموعه راته راوایسته صحیح شو پر دې ځای باندې مثلا ولاړ یم راځم اوټو سام ته راځم پر دې باندې کلیک کوم دا خپله دا دې راته جمع کوي صحیح شو فقط کلیک مجموعه خپله راوایسته که چیرې زه دلته اعداد ولرم مثلا چیرې اعداد لرم دلته دا د اعداد لرم پر دغه ځای باندې بیا درېږم راځم اوټو سام ته راځم کله چې سام ته رالم کلیک پر وکړه ګوره دا اګر د انتخاب په سنټر کې بلا نور دا دغه نشته دغه کې ولاړ و په خپله په اتومات ډول دغه کوي صحیح شو راځم دلته پر دې ځای باندې درېږم دا پای ته دلته چې کله رالم اوس راځم اوټو سام ته راځم کله چې کلیک پر وکړي ګوره په خپل انتخاب کړ فقط انټر یې وکړه په خپله مجموعه راوایسته صحیح شو بیا مثلا پر دې ځای باندې ولاړ یم غواړم د دې څه شي راوباسم بیا پسې موږ څه شي لرو اوریج لرو غواړم چې اوریج راوباسم ګوره خپل انتخاب کړل انټر یې کړه دا د اوریج د 6200 دی صحیح شو پر دې ځای باندې راځم د دې اوریج راباسم کلیک پر وکړه اوریج خپل انتخاب کړو اوکې کړه دا دې راوایسته صحیح شو که چیرې غواړئ چې د فورمولې پر اساس راوباسئ فقط راسه ای ویلیج ولیکئ صحیح شو
ایوریج هغه د تراوړي دلته راسه پر ودرېږه ټب ووسه ټب چې دی وای نور د بیا قوسونه دا شی نه درسه غواړي چې انتخاب کې راسه دا چې وکړه دا د انتخاب کوس کوس ورکه کنه کې ور انټرویو دی په خپل پوتماټ او تر بس دا چې سو دا کسټمایز سو او دا چې سو دا لکه اکشن په خپل درته سموي سیسلو راسه بیا مر چې درو کانت نمبر دلته څوک ته وای دا جدول د څونه پر تر رسیدلی راس په دې ځای باندې ودرېږه فقط کلیک پروګه کارت نمبر اوکې کرا سنټر یې کوکې کشپار نه پر موږ لرو سیسلو یا مثال څوک ته وای دلته ودرېږه وسه کسټمایز په خپل غواړي څنګه سره جمع کې راس دلته چې شو کانت وها کانت چې وای کانت دلته چې دلته وای کانت چې موږ درلودل کدا ځکه کانت نمبر 1 کانت نمبر بل ځای دی هغه په دې څو د نو کې نه راوړي سې څو غل بیا فورمولو کې دي مثلا دا غواړي چې په دې ځای کې جمع کې راسه په کتل ته ودرېږه کله چې ودرېږي ته جمع کې شاید د تراوایي راس کانت دی کانت نمبر واجب راوړم نمبر واجب سودا به زم نه راوړي بند کړه څنګه وکړي ورنه راوښه اوکې کدا برته ډیلیټ کا کله چې ډیلیټ کړ په کتل ته ودرېږه دلته راسه پر دې باندې کلیک وکړه چې کلیک دی وکړي کانت نمبر راول سیس راسه دا ورته انتخاب دې ځای دا چې د انتخاب کړل اوکې سنټر کې و کسان دی یو د نه چې شو مخکې چې موږ راوېستل هغه سره اضافه شو دا چې څو کله چې د جدول کسان ته شمیري هغه د کانت نمبر د لارې موږ حساب اوس نو به دې ځای کې زه ولاړم مثلا څوک درته وای ماته د دې غټ ماش راوښه غټ ماش څوک کړی سیسو راسه په دې ځای باندې ودرېږه کلیک پر وکړه ماکسمایز انتخاب کړه د ټول انتخاب کړ خو زه ټول نه انتخاب کوم زه ته یا یوازې مدار رینج کې انتخاب کوم کې غټ ماش څو دی نظر درسه او نه څلويرته هغه کم یو دی هغه دغه دی سیسلو هغه مخکې ورسته 8000 دی یو څوک ته وای هغه ټیټ ماش خورا کوي څوک دی هغه راته وشه راسه فقط کلیک پر وکړه دلته ودرې مینیمم انتخاب کړل چې د انتخاب کې ته خو مجموعه د ټول انتخاب کړل زه ټول نه انتخاب هم راسه یوازې دغه رینج انتخاب کړم انټر کړه دغه ټیټ ماش 499 افغانۍ سیسو مشکل خو نه زبدي کې دا څو دانې یو سام دی اوریجن نمبر دی ماکسیمم دی مینیمم دی بل مور فنکشن دی دته چې داخل سولې په دې ځای کې موږ د فنکشنونو نه وایي سیسلو چې شوی هغه ورسته د مور فنکشنونو چې داخل شو ټول ولته د ماکسیمم دی واځ د ماکسیمم د ولې راړي دا نه دي دا فنکشنونه ټول دلته کټګوري دي رقم را حال دي فاینانشل دي ډیټ او ټایم دي میډ چې د سټاتستیکل دي لوک اپ دي ډیټابیس دي لوجیکل دي انفارمیشن دي دا ټول چې کله فورمولې ته راځي په دې ځای کې ګور او سم ته چرالي ریسنټلی فاینانشل دي لوجیکل دي ټیکس دي ډیټ او ټایم دي لوک اپ د ریفرنس دا ټول په دې ځای کې ورکیږي نو راوړل نور اضافه نه وایي سیسون بیا راځم ورسته چې ته فایل ته راځم په فایل کې موږ چې لرو راځم یو نوې شیټ اخم دلته راځم فایل کې موږ یو ډاون لرو رائټ لرو اپ لرو لیفت لرو دلته درېږم مثلا چې لیکم یو لیکم سیسو کله چې یو ولیکي راځم دا یو د دې ځای دردا ځای انتخابم غواړم چې دا ټول چې سي یو سي راځم په دې ځای کلیک وکړم کوم ځای ته ځم لیفت ته ځم دا ټول انتخاب کړم نو لاري یو انتخاب دولس انتخاب کا راځم در دې ځای پر راس دلته په چې باندې کلیک وکړم لیفت ولې نه راوړم مرچ دا باندې کلیک وکړه چې شکه رائټ ولرسه ګوره ټول راسته خواته هغه ګرځي مثلا د درېږم چې لیکم احمد لیکم احمد چې مولي کې د کښته راځم کښته دا ټول راته چې په احمد باندې اف ډاون کلیک سیس مثلا دلته لیکم زیا چې مولي کې راځم په لوړ طرف دا ګرځوم زیا راته ټاکا کلیک وکړه اف لارس لوړ سیسلو دلته درېږم چې ولیکم مثلا علي ولیک علي چې دی ولیکي تر دې ځای راس د دې ځای سره له دا چې لیفت طرف دی او لیفت طرف ته دا ویس سره په خلاص په دې څلورو طرف وسه کنټرول یو دا ډیلیټ بل مش په دې ځای کې چې لرو اکروز ورکشیټ لرم مثلا دلته څو شیټونه لرم په دې ځای کې یو جدول لیکم کله چې جدول ولیکم مثلا د احمد په نامه جدول ولیکم انټر کړئ ته بارډر ورکوم او یو ډول کالر ورکوم سیسوا دلته په چش باندې ماړوم په سټایل ټیبل فارمټ ورکوم اوکې دا اوس ټیبل سره اوس نو اکروز ورکشیټ دې کار نه کوي سیس اوس دلته ته ګوري اکروز شیټ کار نه کوي کله چې په دې باندې کار کوي په دغه باندې انتخاب کې دا چې کله انتخاب کړل
تر دې ځای انتخاب سو اوس په کنټرول ونیسئ دا شیټ په انتخاب کړئ او دا شیټ په انتخاب کړئ دا شیټونه چې د انتخاب کړل اوس راسه اکروز ورک شیټ به څه شوي فعال شوی وي دا انتخاب کا اوس راسه یو دا شیټ سره انتخاب کا بل دا درې سره راسه وګوره اوس اکروز ورک شیټ فعال شوی دی اوکې کله چې دی اوکې کله دلته چې راړي یو آل دی بل کنټینټ دی بل فورمټ دی چې غواړي زه ته هم آل غواړم اوکې اوس راسه په دې شیټ کې به ما غي شي موږ ولرو په دې شیټ کې به موږ غي شي ولرو دلته ولې نه دی راغلی دوه دغه شیټ کې ډیټا ول نوی شیټ ته بوځه کوم نو انتخاب کړی مثلا زه دلته یو بل جوړوم سم دغه جوړوم ټیبل جوړوم راسه دا چشکه کلیر فورمټینګ کا پر دې ځای باندې مثلا آی ډی دا نیم دی بل چې دی فیس دی بل سالری دا او بل ټوټل دی دا اوس راځم پر دې ځای باندې دا فارموله نه کې به تر ته وایا مخامخ نه کې به آسان لاس نسکی څنګه را دې خو ته اپلای کوم دا رقم آی ډی راسه یو کا دا خو اوس دا د ما راکش کړي اوس دا بله طریقه کومه ده کومې دا طریقه یې په کتر کومه ځای غواړې تر دا ځای غواړم شفټ ونیسه تر دا ځای انتخاب کړه راځه دلته چش ووهه دلته ډاون کښته ولاړ شه دا ټوله دلته راغله اوس نو دا چش دي دا یو مشکل لري چې یو یو دي ټوله هغه اوس درته را روان دي چې هغه یو یو موږ څنګه برته په سریس باندې واړو سیسونه دا بیا ته زه دا رقم راکشوم دلته به ماته د سریس خپله راوي دا به فایل سریس کوم چې یو یو سي نو دا راځم جان دي مثلا پیسې څو دي دونه دي او سالري هم دونه دي انټر یې کړل عالي دي پیسې مثلا دونه دي او معاش هم دونه دي نوي دي په پسې خان دي پیسې دونه دي معاش دونه دي انټر یې کړل په پسې ولید دي معاش هم دونه دي او دا هم دونه ده راسه په پسې مثلا زیات دي معاش دونه دي پیسې دونه دي راځم دلته چې کوم یو سټایل ورکوم څنګه سټایل مثلا دا موډ او فارمټ ورکوم دا موډ اوکې که راځم اوس په دې باندې چې کوم دا انتخابوم کله چې انتخاب کړله نقیب ورک شیټ څنګه فعاله کړم اوس نو اکروز ورک شیټ هم ته راځم هم د چې راغلم دلته دا اکروز ورک شیټ غیر فعاله دی څوک ویلی شي شیټونه څنګه انتخاب کړم ته راته وایه کنټرول بیا چې شي شابش کنټرول نیسم دا چش کوم انتخابوم دا اوس دا انتخاب سره راسه اوس اکروز ورک شیټ چې دی فعاله دی اوس په ګورو شیټونو کې اوس مخکې موږ آل ویوړل سیسو دا وارې فقط کنټینټ زه وړم اوکې چې اوکې دې کړل اوس دویم شیټ له راسه دا د دویم شیټ کې خالي کنټینټ پراته دي نور دغه نشته سیسونه بیرته کنټرول زید وهم دلته ورته رالم دلته شیفټ نیسم دا ټول انتخابوم بیا راځم اکروز دا انتخابوم دا انتخابوم دا انتخابوم کله چې انتخاب کړل دا وارې اکروز ورک شیټ ته راځم څه وته هم یوازې فارمټ وي سره سره اوکې چې اوکې دې کړل بو کان ناٹ میک چینج ټو ټیبل اور ایگزامپل مافینګ وین ملټیپل شیټ آر سلیکټډ تر اوسه دا بیرته انتخاب په کوم شیټ کې موږ په دریم شیټ کې یو راسه دا شیفټ ونیسه تر دې ځای دا انتخاب کړه دلته خو نو اوس کار نه کوي کنټرول ونیسه دا دویم انتخاب کړه ښه اوس راسه کروز ورک شیټ انتخاب کړه چې انتخاب کې دا ور خالي فارمټ ویس اوس به خالي چې راغلي ګوره شین رنګ راغلی چې موږ فارمټ کړی نور شي نه راغلی کروز ورک شیټ تر خلاصه د دې لپاره استفاده کیږي چې د یو شیټ ډیټا مې هر څونه جوړ کړی کې فارمټ غواړي کې کنټینټ غواړي کې هغه ټول فارمټینګ ټول جدول غواړي هغه په ټول شیټونو کې ته چې هغه موډ اپلای کوي سیسوله بل چې دی سیریز دی سیزونه سیریز تر ازو سیریز د چې لپاره استفاده کیږي دا به چې کوم کلیر آل فارمټینګ وکړم پر دې ځای باندې ولاړې مرزم دا انتخابوم دلته سیریز تر ازم په سیریز کې مرچ لرو یو سیریز ان دی بل ټایپ دی بل ډیټ یونټ دی سیسونه اوس نو سیریز ان 25 کې سیریز ورکم یعنی سلسله 25 کې جوړ کوم ټایپ سم ورډ سلسله جوړ کوم ډیټ یونټ واحد د تاریخ واحد دی چې دی سیسونه مثال زدلته ولاړې مچش لیکم دا یو می ولیکي راځم تر دې ځای دا چې کوم انتخابوم دا بلې پلاټ ما دا ځای انتخاب کړی یو سینرالي په یاد مې دي چې بیرته مسلسل ته ناوړي اوس نو کچیر دا رقم کې دا غیڅ تکلیف ډیر لري دا راسه بیا یو دی بیا به سریز جوړه زه غي نه کوم فقط یو دلته لیکلې دي راځم تر دې چې کوم دا انتخابوم دې ځکه ولالم شفټ ونه ستر دا ځای دا ټول درته انتخاب یې راسه فایل ته راسه د سریز را خلاص اوس نو په کالم کې ولارسم کپرو کې ولارسم د خپل کالم ته راغلي ځکه زه په کالم کې بیا سیسون کالم انتخاب کړی دي سم وډه بیا لینر ګروپ ډیټ اوټو فایل زه تم لینر چې یو اضافه کوي سیسون راسه وکړي چې وکړي کړل
دلته ګوره 1 2 3 4 5 6 ټول درته ډک کړل. بېرته راځم دا انتخابوم دا وارې په چیش کې ځم کالم د لارې ځم کله چې دا انتخاب کړ شفت نیسم تر دې ځای راځم دا مې انتخاب کړی دی دلته راځم دا مې انتخاب کړی بیا راځم دلته سریز ته راځم دا وارې ګوره خپله رو انتخاب کړی دی څنګه ځای لینر ځم راسه وکې که د ډول سپیډ دلته رالی سیسم اوس راځم کنټرول زیډ وم کله چې مې کنټرول زیډ وي د هغه مې انتخاب کړی دی دلته راځم پر دې باندې کلیک کوم سریز ته راځم بیا په رو کې ځم رو کې څنګه ځم دلته وایي سټیپ والیو څو قدمه وړې ځم 2 قدمه غورځه خو تر څو پورې مه بالا اضافه مه ځه تر 5 اضافه مه ځه صحیح شولو یا تر 5 نه تر 8 اضافه مه ځه راسه وکې چې وکې دې کړې ګوره 1 3 5 اووه سر به خلاص شولو 2 قدمه غورځي خو د 8 اضافه نه ځي تر 9 پورې ولاړې صحیح شو بېرته کنټرول زیډ وم په دغه ځای کې ولاړ یم دلته رایې څه اضافه ځای انتخابوم دلته چې رالم دا ډیلیټوم په دې ځای کې یو لیکم یو چې مې کله ولیکئ راځم شفټ انتخابوم کم سیل دی دغه دی دا ځای باندې راځم بیا فایل ته راځم کله چې فایل ته رالم سیریز ته راځم دا وارم په رو کې ولاړ شه دغه لینر انتخاب کړه څو غورځوه 3 قدمه غورځوه تر څو اضافه مه ځه تر 10 سیسو 10 باندې چې ګرده ورسېږي که یا اوکې دلته را 1 4 و 10 بالا خو اضافه نه ځي سیسو چې شو 3 قدمه دی غورځ په دې مثال خلاص بیا راځم چې کوم کنټرول زیډ وم هغه د انتخاب دی بیا ته فایل ته راځم کله چې فایل ته رالم سیریز ته راځم دا واري ګروپ ته راځم ګروپ بیا څنګه دی دلته بیا ورته انتخابوم چې ورته انتخابوم مثلا راسه وکې کده چې چم کوي په ګروپ کې یو دی سیسلو ټول هغه یو ته راوست زه بیا دلته ورته راځم بیا سیریز ته راځم کله چې سیریز ته راځم ګروپ دا ولی مخکې هغه انتخاب دلته راځم بیا څو قدمه غورځوم 4 قدمه وغورځوم بیا دلته راسه د شل بالا اضافه مڅ راسه وکې دغه اضافه دغه دی 1 4 14 سیسلو اوس نو څوک ویلی شي د دې دوه تر مابین فرق به څه شي اصلي کورنۍ دنده څنګه مدیر صاحب په سم کې نو شل دقیقې وروسته بیا زنګ کوم بالا څه په وکم خاري کار ښه څوک یې فرق ویلی شي څنګه دا څلور اضافه شوه څلور بیا چنده کېږي اته کېږي دا چې دی په ضرب کې دی هغه یوازې 2 قدمه غورځي سیسو اوس مثلا زه دلته یو لیکم کله چې یو ولیکي تر دې ځای انتخابوم کله چې تر دې ځای انتخاب کړله راځم فایل ته راځم دلته چې ته راځم سیریز ته راځم په رو کې ځم لینر انتخابوم څو قدمه وغورځه 2 قدمه غورځه راسه وکې که دلته د 4 وړ مه ځه تر 6 وړ مه ځه راسه وکې چې وکې دې کړي 1 3 5 و نه بس دې سه 2 تر مابین پرېښتي دي خو که کنټرول زیډ ووم بیا فایل ته راسم فایل ته چې راسم سیریز ته راسم دلته ګروډ انتخابوم ګروډ څه معنی کرل جوړول زیاتول سیسو فصل کې به کښت کولو ته چې ویل کېږي سیسو دلته ګروډ انتخاب که بیا څه ته هم 2 قدمه غورځه 2 سیسو دلته راسه خو در شل مه اضافه کېږي سیسو تر 10 مه اضافه کېږي راسه وکې ګوره 1 2 1 2 2 2 4 4 2 8 8 2 14 14 2 کې 2 10 تخیږي سیسو او کچېری کنټرول زیډ ووم دلته راسم په دې ځای کې فقط زه سیریز راسم دلته ګروپ ته راسم په دې ځای کې دلته 2 ورته انتخابوم سیسو 2 چې انتخاب کړل خو دلته راځم دا څو انتخابوم دا شپږ دېرش انتخابوم شپږ دېرش چې انتخاب کړل وکې چې وکې دې کړل د 2 دېرش بیا دې ځان رسي سر مخلاص په دې باندې لکه ضرب زبانی دا موړ ته یې بیا راځم فایل ته راځم فایل ته چې رالم سیریز باندې انتخابوم دلته بیا موږ چې لرو ډیټ لرو ډیټ موږ ته په کومه خانه کې درلودي دلته راسي ځای خو موږ درلودي دا یا برته خالی شر ته راځم دلته زه ډیټ واچوم دا مې ډیټ سره راځم چې کوم مثلا دردا ځای را شو کېږم کله چې راشواسم بیا فایل ته راځم فایل ته سیریز ته راځم کله چې سیریز ته راسم اوس نو د ډیټ سره ګوره ګرود او دې شان سره دا ډیټ یونټ غیر لپاره دی یوازې د ډیټ سره لپاره کېږي ډیټ خپل وحدات لري ډی د ورځ د ویک ډی هفتې دی مان میاشتې دی یو دی اوس نو زه ورته وایم ما ته خالي ورځې واړو سیسو انټر کړه دلته ګوره 21مه 22مه 23مه ورځې واوښتې میاشتې پرې نیال ولاړ دي سیسو بیرته کنټرول زیډ وم کله چې کنټرول زیډ ول دلته راځم بیا چې شو ته وایم ورځې دا شی ودرو په کته او تیمه ته واړو کېک چې کېږي کله ګوره شلمه 21مه 22مه 23مه ولې او تیمه واړو شه ګوره شلمه 21مه 22مه 23مه 24مه 25مه 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 نست ګوره
دوه ورځې وغورځولې بیا ته وشتمه نوشتمه دیرشمه یو دیرشمه اوله څلورمه ګوره دوه ورځې بیا په دې ځای کې نست دا ویک ډے یا او ته ورځې چې کې وی غورځولې سیسونه بیا راځم دا غیر په په نورو هوادو کې چې شي دي دوه ورځې دي ځچو او دوه ورځې دی اوس مشته دی یو ورځ دا ته دا نور هوادو د دوه ورځې دی ولر پر نور هوادو رسیسو بیا دا وایي مان زورتم یوازې میاشت بدلوا ګوره دا اندازې څو زیاته کا اتم نمل سمې ولا سم دوله سم خو تاریخ نور پر غټي ولاړ سر بخلاصولو یوازې میاشت درتاړي بیا دا کنټرول زې جوړم کله چې کنټرول زې جوړ پر دې باندې کلیک کوم سریز ته راځم دا واره ته چې وکړه کلونه واړو نور شي ماړو انټرکا ګوره څلور وش دروش پنځه وش پروش توش ته تیش یوازې کلونه واړو میاشت ورځ پر غټي ولاړ مشکل خو نه څه پر دې ځای فایل سریز ته راځم سریز باندې کلیک کوم نور شي خو دې نست دې کې مشکل نه بل چیز لرو اوټ فایل لرو مثلا پر دې ځای باندې چیز لرم دا مثلا یو انتخاب کړی دی لازم ته دې ځای انتخاب کله چې د انتخاب ټول راسه سریز ته راسه کله چې سریز ته راځي پر اوټ فایل کلیک وکړو کې د په اتومات ډول دا غشي څه درسره ډاک ټول سیل دلته الی کله کله چې مې ولې کله شفت نسم ته دې ځای انتخابوم راځم پر دې ځای باندې کلیک کوم کله چې مې کلیک وکړ سریز ته راځم اوټ فایل په اتومات ډول دا ټول ډاک سر بخلاصونه راځم کنټرول ای وهم دا ټول ډیلیټوم بیا ورپسې موږ چې لرو فایل ته راځه بیا چې جسټیفای دی جسټیفای مثلا په دې ځای کې چې لیکم دلته لیکم مثلا افغانستان is a good country راځم دا چې کوم دا اوس په دا وسل کې دا دې سره ځای پر ځای سوي زورتم دا چې دا جسټیفای کې وکې کا ټیکسټ ویل ایکسټند بیلو سلیکټ د چې کې پر څو سلونه دی ووي شي سلونه دا غا وسیله راوستي پر نور سلونه ووي شي بیا دا په څو سلونه کې مثلا ضرورت چې لرم لیلرم یا لنلرم بل ته نمونه راوښاست لکه ګل لرم ماد لرم او بیا دلته جان لرم سیسونه دا درې سره انتخابوم چې انتخاب مې کړله نو دا راځم فایل ته راځم کله چې فایل ته رالم جسټیفای باندې کلیک کوم د یوازې راوستل کلمات یې ګوره دا د یو ځای کې یوازې هغه جان هغه نوم سره خوري په دې خاطر سر بخلاصونه یا څو سلونه دی په یوه خانه کې راولي او یا د یوه سل ډیټا په څو سلونه باندې ویشي دې ته چې ویل کېږي جسټیفای ویل کېږي سر بخلاصو بل چیز لرو جسټیفای چې خو نو غاړي خلاصو فلاش فایل لرو سیسونه فلاش فایل اوس مثلا زه دلته دغه مې دا دي لیکلي دي چشمې لیکلي دي مثلا زیادې انټرکه زیادې اوس راځم چې کوم دا راځم دا زیات کله چې دلته انتخاب کې دلته راسه پر درجه ځای دا انتخاب کا راسه پر فلاش فایل باندې کلیک وکړه راسه وکې کوم دا درته راوړي تر دې ځای انتخاب کړه فلاش فایل ته راسه why we locate at all the data next to your selection and did not see a pattern for filling in value for you that were انتخاب flash file مالو زود څنګه ته دلته د فلاش فایل یو دغه پروت زما سره ول زه په هغه کې سره خلاص کوم چې د فلاش فایل دا فایل دلته مثلا ګوره دا چې لیکلي دي د تخلصونه او دغه بلای ګر دا لیکلي دا یو لیست دا جوړ دي سیسو زه راځم هارکینګ دا لیکلي دي سیسو بل چې لیکم الیکس لیکم الیکسز ولنه راوړم Harking Susan interacted with Alex is in dot stl خصوصا د دې لپاره چې د کمپیوټر د مصرفیات په خاطر نه راړي کله چې دغه تخلص د یاد نه دی ولې کې دوم چې دی ولې کې د لاندې خنې څرڅو خنې دی په اتومات ډول دغه ټول دغه درته راړي سیزونه فلاش فایل د دې لپاره دی په اتومات ډول دغه درته کوي
کنه وادي تی واسطه کمپیوټر کې وکړي زیاتره وخت د خپل نامه سره خپل تخلص دغه سم نه دي دا چې یو دانه ما ولیکي دا هر ټینګ چې ولیکي دلته مسوسن سره ولیکي لاندې مزه چې لیکم الکس لیکم الکس چې ولیکي دغه د الکس دغه خانه ټولې د اتومات ډول دلته راړي سیسونه دغه چې ورکې دته هغه شان به دي کې ورته و دا شان خپل په اتومات ډول ورته لیکي مثلا دلته ما ته په دغه کې راوړي و کسي په یاد چیرې و د اکسل دغه زوم کوم ورپسې موږ چې لرو فلاش فایل کوم سره په خلاص بیا راځو کلیر ته سیسونه کلیر کې موږ یو چیز لرو کلیر آل لرو کلیر فورمټ لرو کلیر کنټینټ لرو کلیر کمنټ لرو کلیر هایپر لینک لرو مثلا د بجزه کې موږ چې دیت لیستم فورمټ ور کړی دي سیسونه کچیر زرا سم ټول شان کا ورځي بیا راس پر کلیر آل کلیک وکړه ټول ولاړو سیسونه بیا ته کنټرول زید وهم راځم چې کوم یوازې فورمټ یې وګورځو ګوره ساده ټیکس موږ ته پاتې فورمټ یې ټول وګورځوي بیا ته راځم کنټرول زید وهم کله چې کنټرول زید وای راځم ورته چې کنټینټ محتوا کوم شان ما کې لیکلي دی هغه وګورځو فورمټ شان مو وګورځو ګوره خالي ډیټا پاتې فورمټ یادي رالی بیا ته کنټرول زید وهم کله چې کنټرول زید وای دا ورته کمنټونه وګورځو مثلا زه به دې کې یو کمنټ ورته چم چیرې دی کمنټ چاته معلوم دی view da este دلته مثلا ETS دغه شي راس په دې ځای کلیک وکړو زه چې کوم دا انتخابوم کله چې انتخاب کړل هم مینو ته راځم د هم سلته کلیر ته راځم یوازې کمنټونه ماته وګورځو ګوري کمنټ هغه وګورځوي سیسونه بل مش په دې ځای کې چې لرو هایپر لینک مثلا په دې ځای کې چې لرم www.facebook.com سیسلو انټر کې انټر کې دا واس په چیز باندې تبدیل شو په لینک باندې کچیر زه کنټرول ونسم انټر کوم دای به ما تر خلاص څنګه دای ما ولیکي www.facebook.com انټر ګوري په دغه باندې واښتیا بس دغه انیبل ټو اوپن دغه د ځکه چې انټرنیټ شي نسته سرور د دې سره مش کنیکټ نه را خلاصېږي سیسله وزو ته وایم دا چشکا دا هایپر لینک ما ته کلیر کا هایپر لینک کلیر هایپر لینک وز د پلاس نه باندې سپیس تغییر نکیا سیسو مثلا بیا ته کنټرول زید وم د دې ځای بیا چې دلته راځم دا انتخابوم کله چې انتخاب کلیر ریمو هایپر لینک باندې کلیک کوم بیا دا نه دی سوي هایپر لینک ته بیا وشتي ته بیا ولیکه www.facebook.com انټر یې کړ اوس راځم پر دغه خانه کې ولاړ یم کلیر ته راځم ریمو هایپر لینک سره وګورځو اوس په ساده ټیکس باندې تبدیل کړي سیسو ابل واری لا رنگ پاتو خالي لینک زم وګورځو دا واری اصلا د لینک حالت وېستي مشکل خو نسته بده کې سر بخلاصو بس دې کنور مو است بس دا دوه ګروپونه دا سوفټویر دا وسایل دا مو است او ویل بس شه بس وایست خوشم ده کیا ها وایست کیا بس